د عقلمند لپاره یو اشاره هم کافي ده. که چېرته تاسو په انګلیش کې ویل غواړئ چې ووایو د عقلمند لپاره یو اشاره هم کافي ده، نو تاسو ویلی شئ A gesture is more than enough to the wise. A gesture is more than enough to the wise. او دې مطلب ده چې د عقلمند لپاره یو اشاره هم کافي ده. د ضرورت په وخت کې بخر ته هم پلار وای. که چېرته تاسو غواړئ چې په انګلیش کې داسې ووایو چې د ضرورت په وخت کې بخر ته هم پلار وای، نو تاسو ویلی شئ In the time of need, one even bow before a buffoon. In the time of need, one even bow before a buffoon. او دې مطلب دی چې د ضرورت په وخت کې بخر ته هم پلار وای. دومره تکلیف ته څه ضرورت و؟ What was the need for this formality? که چېرته تاسو غواړئ چې په انګلیش کې وایو چې دومره تکلف ته یا دومره تکلیف ته څه ضرورت و، نو تاسو ویلی شئ What was the need for this formality? What was the need for this formality? او دې مطلب دی چې دومره تکلف ته یا دومره تکلیف ته څه ضرورت و. نن سبا چېرته یې؟ که چېرته تاسو د چا نه تپوس یا پوښتنه کول غواړئ چې نن سبا چېرته یې، نو تاسو ویلی شئ په انګلیش کې Where have you been nowadays? او دې مطلب دی چې نن سبا چېرته یې. په یاد ساتئ nowadays ویل کېږي نن سبا، او Where have you been nowadays دې مطلب دی چې نن سبا چېرته یې. زه بس دا د کور ته رسېدو والی یم. که چېرته تاسو ویل غواړئ په انګلیش لینګویج کې چې زه بس دا د کور ته رسېدو والی یم، نو تاسو ویلی شئ I am about to arrive home. I'm about to arrive home. او دې مطلب دی چې زه بس دا د کور ته رسېدو والی یم. د الله نه ویریږه دا یو داسې جمله ده چې تقریبا موږ یې هر ټیم استعمالو او هر ټیم یې اورو. نو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې په انګلیش کې ووایو چاته چې د الله نه ویریږه، نو تاسو ویلی شئ Be afraid of Allah. Be afraid of Allah. دې مطلب دی چې د الله نه ویریږه. او همدې سره دغه ویډیو اختتام ته رسي، او زه امید کوم چې تاسو به دغه ویډیو نه ضرور فایده اخیستې وي او تاسو به نن څه نوي څه زده کړي وي. او که چېرته تاسو غواړئ چې خپل انګلیش نور هم مضبوط او بهتر کړئ، نو بیا زموږ چینل جوین کړئ، ځکه چې هره ورځ هر سهار او هر هفته موږ څه داسې ویډیو څه داسې لیسن اپلوډ کوو کوم چې واقعي ستاسو انګلیش مضبوط او بهتر کولی شي په ډېر کم وخت کې. So, what are you waiting for? You cannot go wrong by subscribing the uEnglish.com right now. Move ahead, subscribe us right now, support yourself there and support us here. See you next time.